سلامونه نیکه هیله مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې کړي چې تاسو به ټول روغ او جوړ صحت پر جامو کې به پټ یاستئ دا د نن ځل بیا د پښتو نن یوټیوب چینل ته تاسو د نن په نوې ویډیو جوړول کې حاضر شوی یم دوستانو په دې ویډیو کې موږ تاسو ته کوو چې څنګه کولای شئ د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبر پټ کړو او بل خبر درته کوم چې ولې باید د یوټیوب چینل سبسکرایبر پټ کړو د څه لپاره پټ کړو څه فائدہ لري کومه فائدہ لري د څه فائدې لپاره باید موږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړو دوستانو دا ټول په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ د یوټیوب چینل سبسکرایبر پټ کړو او څنګه کولی شئ یوټیوب او ولې د یوټیوب چینل سبسکرایبر چې دی هغه پټ کړو نو دوستانو که چې تاسو موږ د یوټیوب چینل ته نوي راغلي چې کوم ویډیو چې ګورئ د ویډیو لاندې سبسکرایب بټن سره ونیئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېږدئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټولو مخکې درورسېږي لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي چې څنګه ولې د یوټیوب چینل موږ کوم سبسکرایبر چې دی هغه پټ کړو یعنې دوستانو چې تاسو یوټیوب چینل نوی جوړ کړی وي تاسو د یوټیوب چینل سبسکرایبر هغه تعداد ډېر کم وي یعنې تر 100 پورې وي او تاسو یوټیوب چینل هم نوی جوړ کړی وي نو تاسو ته پکار چې دوستانو تاسو د یوټیوب چینل سبسکرایبر ضرور هېډ کړئ هغه ځکه چې تاسو کله کومې ویډیوګانې تاسو اپلوډ کړئ ویډیوګانې خلک وګوري چې تاسو د یوټیوب چینل سبسکرایبر تعداد هلته کم وي نو دوستانو کوم کسان چې تاسو ته نوي راځي هغه تاسو نه سبسکرایب کړئ تاسو یوټیوب چینل وایي دا وایي چې دا یوټیوب چینل چې دی لکه پس پاتې شوی ځکه د یوټیوب چینل سبسکرایبر چې دی هغه کم دي تقریبا 200-300 دي نو دوستانو په دې سره تاسو کولی شئ د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبر ضرور هېډ یا پټ کړئ نو سره که چې تاسو یوټیوب چینل له 2,000 نه 3,000 پورې سبسکرایبر واخیستل نو تاسو کولی شئ خپل یوټیوب سبسکرایبر چې دی بیرته ښکاره کړئ یا شو کړئ نو په هغه ځل بیا کله چې تاسو ملګري یا تاسو دوستان تاسو ویډیوګانې ګوري او هلته تاسو یوټیوب سبسکرایبر چې یو تعداد زیات شوی 2,000-3,000 وي نو ضروري تاسو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دوستان راځو ویډیو غټونو چې څنګه کولی شو خپل موبایل کې یعنې د یوټیوب چینل سبسکرایبر څنګه کولی شو هغه هېډ کړي پټ کړو دوستان ټولو مخکې تاسو راسئ کروم براوزر تاسو یوټیوب کوم اپلیکیشن چې د دې لارې تاسو نشئ کولی دا چې ټمبر خلاصوي تاسو به راسئ ګوګل کروم ته کله چې ګوګل کروم تاسو راخلاص کړئ دوستانو دلته به تاسو یوټیوب سرچ کړئ دلته لکه ما یوټیوب سرچ کړی ده بدون سره تاسو ښیم دوستانو زه راځم یوټیوب سرچ کوم خلاص نه دې زه تاسو به راسئ دلته به درې ټکي نښان به تاسو به کلیک وکړئ تاسو ویلي د درې ډاټ نښان چې دی درې ټکي نښان چې دی تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او هغې نه وروسته تاسو دلته راسئ ډیسکټاپ سیټ ته به راسئ صحیح ده کله چې تاسو ډیسکټاپ سیټ ته راغلئ سم تاسو ته به دلته یو بله فردر خلاص شي خاصه زموږ د یوټیوب کومه فرده چې د هغه راخلاص شول نو له دې وروسته دوستانو موږ راځو دلته په د خپل لوګو چینل باندې کلیک کړو یعنې تاسو دلته به د خپلې د یوټیوب چینل لوګو وي هغې باندې تاسو کلیک وکړئ نو زه دلته راځو موږ په یور چینل باندې کلیک کړو کله مو چې په یور چینل باندې کلیک وکړو دوستانو هغې وروسته به تاسو دلته راسئ موږ راځو دلته موږ ته د انټرفیس راغی یعنې د یوټیوب کوم هم پیج دی موږ هغه دلته ما شارټ ویډیوګانې اپلوډ کړي دي هغه مخته راغلي نو دې وروسته به تاسو دلته راسئ په کسټمایز چینل باندې به کلیک وکړئ کله چې تاسو په کسټمایز چینل باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دلته بله فردر خلاصېږي دوستان تاسو ته دلته ښیي چې ګیټ د اپ یا کانټینیو ټو سټوډیو نو زه تاسو به ګیټ د اپ نه وایي ځکه چې تاسو دلته راځئ په کانټینیو ټو سټوډیو باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو وخت سره تاسو بعضې ملګري چې نوي یعنې چینل جوړ کړی دغه کوم مخکې نه چې ورته کوم اپشن راغی د وایټ سټوډیو هغه هم درته پر روانه وي تشتي کومه نو دوستانو تاسو به په ګیټ اپ باندې کلیک نه کوئ کله چې تاسو په ګیټ اپ باندې کلیک کوئ تاسو ډایرکټ وړي پلی سټور ته یا تاسو د کوم دغه چې دی هغه ته وړي تاسو لکه تاسو کوم وایټ سټوډیو چې را ډاونلوډ کړی هغه ته تاسو وړي تاسو به دوستانو ډایرکټ په کانټینیو سټوډیو باندې به کلیک وکړئ هغې نه دوستان تاسو دلته یو بل انټرفیس خلاصېږي دوستان دلته تاسو وکړئ موږ ته یو بل هم پیج یا انټرفیس بله فرده هم راخلاص شوه هغې نه دوستان تاسو د خپل یوټیوب کوم سکرین چې دی موبایل دا به تاسو داسې زوم کړئ او دلته به تاسو دوستانو په دې سیټینګ علامه باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو هغې نه به تاسو دلته راسئ په دویم قدم کې تاسو دلته راسئ چینل باندې به کلیک وکړئ کله مو چې چینل باندې کلیک وکړو دوستانو نو تاسو به راسئ دلته اډوانس سیټینګ ته راسئ نو تاسو یې سبسکرایبر کاونټ یعنې که چې تاسو دغه انک چې کړئ
نو تاسو د یوټیوب کوم سبسکرایبر چې دی هغه به خلکو ته شو کیږي یعنی چې تاسو دا بیټ ټیک مارک کړئ نو دوستان تاسو به کوم د یوټیوب چینل سبسکرایبر چې دی هغه تاسو ته څنګه کیږي هډ کیږي نو دوستانو تاسو دلته یې چې ډسپلی د نمبر اف فیفا سبسکرایب ټو مای چینل یعنی وس کوم چې دی هغه کوم خلک چې دي یعنی دلته چې ډسپلی چې څو کنه تاسو غواړئ چې د دې لپاره ډسپلی کې شو کې تاسو په دې باندې کلیک کړئ دا به ان چې کینو دوستان د تاسو کوم مرګري چې تاسو یا کوم دوستان یا کوم کسان چې تاسو ویورز یوټیوب چینل کې تاسو ویډیوګانې ګورئ نو هغه یوټیوب سبسکرایبر چې دی هغه به دوی شو کیږي یعنی چې تاسو په دې باندې ټیک مارو کې نو دلته بیرته وراسي نو څنګه تاسو ټیک مارو په دې باندې ټیک مارو کې نو څنګه به بیرته لکه په خاصه دوستانو وس نه زه یو بیرته ان شو کومه پس باندې کلیک کوم وس ما یو ځل دغه کسه کو بیرته راځم په سیټینګ باندې کلیک کوم سیټینګ باندې راځم چینل ته راځم اډوانس سیټینګ ته راځم دوستانو ته راځم وس لکه وس دوستانو یې لکه مخکې چې تاسو ولې چې ټیک مار نه وو وس ما ټیک مار کو نو دوستانو وس راځم په سیو باندې کلیک کوم کله چې په سیو باندې کلیک کوم دوستانو زموږ د یوټیوب کوم سبسکرایبر چې دی هغه خلکو په وړاندې د خلکو په مخ کې هغه ډیسیبل کیږي یعنی د څنګه چې تاسو د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کیږي تاسو د یوټیوب سبسکرایبر بٹن چې دا هغه کار کوي ولې تاسو د یوټیوب د سبسکرایبر ته دا چې دی هغه نه کار کوي روزانه ویډیو د ډیر غټيږي نور ویډیو نه غټو د نور ویډیو تر دې چې پرې و تر بل ویډیو کې چې زه تاسو سره حاضرې کوم د الله